درنو او معززو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بایست او د روژې مبارکې ورځې او شپې به مو په خیر عافیت او عبادت کې تیریږي. الله تعالی دې وکړي چې نن ورځ مو هم په خیر پیل کړي وي. د روژې میاشتې په مناسبت د ځانګړې خپرونې اوریدلو ته مو رابولم. قدرمنو اوریدونکو، روژه د رحمت، برکت او مغفرت میاشت ده. ټوله ستاینه هغه پروردګار لره ده چې د بشریت د نیکمرغۍ لپاره د کال په اوږدو کې پر مسلمانانو یوه داسې مبارکه میاشت لورولې ده چې هغه په مادي او روحي لحاظ د ګټو او اجرونو او په جسمي او رواني لحاظ له الهي حکمتونو څخه ډکه ده. هغه د بډای او مسکین، پاچا او ګدا لپاره د مساوات میاشت ده. هغه 10 ورځنی اسلامي کورس دی چې د روغتیا پالنې ترڅنګ د اجتماعي تعاون، هماهنګۍ او همدردۍ عملي درسونه ښیي. هغه د نوافلو، عباداتو، صیام او قیام او عالی اخلاقی روزنې تربیتګاه ده. او درود او سلام دی وي د الله تعالی پر هغه غوره او ګران محبوب پیغمبر رحمت للعالمین، چا چې د رمضان میاشتې تر راتګ مخکې به یې لامټین غشتې او د عباداتو ترڅنګ به د سخا دسترخوان د غریبو او بیوزلو انسانانو د خوشحاله کولو لپاره وغوړاوه او د سخا درجه به د نور کال په پرتله په همدغه میاشت کې نهایي نقطې ته لوړېدله. او د هغه پر ټولو ملګرو او پلویانو، چا چې د دین د خپرولو په لاره کې له هیڅ ډول قربانۍ څخه سر نه دی غړولی، او پر هغه چا چې د قیامت تر ورځې د هغوی پر تګلاره روان وي، او پر موږ ګناهګارانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره امت ته مو نسبت کیږي. آمین. د روژې مبارکه میاشت د عادت سره سم هر کال د مسلمانانو میلمنه وي. موږ د سر په سترګو وینو چې زموږ ډیر مسلمانان ورونه د دې میاشتې له راتګ څخه مخکې له دې فاني دنیا څخه رخصت شي، د اعمالو سلسله قطع سي او قسمت یې نه وي چې د ژوندیو انسانانو سره یو ځای د همدغې میلمنې میاشتې هرکلی وکړي او له فیوزاتو یې برخمن شي. خو نیکمرغه هغه څوک دی چې دا میاشت ورباندې راشي او دی د هرکلي لپاره بشپړ تیاری نیولی وي، مخکې په فلسفه ځان پوهولی وي او په مطلوب شکل دا مبارکه میلمنه میاشت وپالي او له برکتونو او هرې لحظې یې ډیره ګټه واخلي. ګرانو مسلمانانو ورونو، راځئ چې په بشپړ امانتداري او رښتینولۍ له ځانه سره ځینې پوښتنې مطرح کړو، تر څو دا میاشت بې له خالصې توبې، طاعت او عبادت څخه زموږ له لاسه ولاړه نشي او د هغې قیمتي شیبې وړیا ضایع نه کړو. خدای خبر چې بل کال به موږ او دغه د برکت، بخښنې او رحمت میاشت سره مخ شو او کنه. آیا موږ په همدغه مبارکه میاشت کې د توبې ایستلو کلک عزم کړی دی؟ آیا له ګناهونو او منکراتو څخه مو د لاس اخیستلو او د کائناتو د لوی پروردګار سره د نیکو اعمالو د سرته رسولو او د یوې نوې صفحې پرانیستلو اراده مو کړې ده؟ آیا موږ د دې مبارکې میاشتې د ورځني عبادت لپاره یو منظم تقسیم الاوقات یا مهالویش برابر کړی دی چې د هغه له مخې د همدغه مبارک موسم د شپو او ورځو هرکلی وکړو؟ که موږ رښتیا هم پر تیرو پښیمانه یو چې هسې مو له لاسه ووت او د بیا لپاره مو د ګناهونو او شرعي مخالفتونو د پرېښودلو هوډ کړی وي، نو رښتیا هم چې موږ د ژوندانه په ارزښت پوه سوي یو او نور به خپله آینده رغوو. په همدې شکل به موږ له معنوي سکون او د الله تعالی له نعمتونو څخه لذت واخلو. او که مو همدا موسم هم تش د تیر په شان له لاسه ووت، نو په دې باید وپوهیږو چې خپل عمر مو ضایع کړ او نیکمرغي مو په برخه نه شوه. امام ابن جوزی رحمه الله فرمایلی، انسان ته پکار ده چې د خپل وخت عزت او قدر وپیژني او یوه شیبه هم د الله تعالی د رضا د لاسته راوړلو څخه پرته په بل څه کې ضایع نه کړي او یو تر بل غوره او نیک کارونه او نیکې خبرې ځان ته خپلې کړي. تل باید د نیکو کارونو داسې پوخ نیت وکړي چې کله هم پکښې سستی او ستوماني محسوس نه کړي. له عامر بن قیس رضی الله تعالی عنه څخه نقل سوی ده چې یو چا ورته وویل خبرې را سره وکړه. هغه په جواب کې ورته وویل د یو څو شیبو لپاره لمر را ایثار کړه، زه به خبرې در سره وکړم. رښتیا هم چې عمر ډیر په چټکۍ روان دی او موږ ډیر غافل یو. هغه څوک چې د نوي کاروبار او تجارت کوي، یوه شیبه هم د یوه ډیر نږدې ملګري لپاره وخت نه ضایع کوي او که کله هم د ګټې یو چانس ورته په لاس ورشي، نو بې ګټې یې له لاسه نه ورکوي.
که یې له لاسه ووځي نو ډېر پرې خواشینی او غمجن وي. موږ داسې اخروي موسمونه چې په هغه کې له الله تعالی سره تجارت زموږ لپاره زیاتې ګټې لري ولې په پام کې نه نیسو، تر څو د نیکو عملونو او عبادتونو لور ته ګړندي شو او هغه سترې ګټې، ثوابونه، اخروي نعمتونه او دنیوي نیکمرغۍ لاسته راوړو. دغه د روژې میاشت هغه لوی فرصت دی چې نیکان ورته تیاری نیسي، پرهیزګاران ډیر ورته خوشحاله وي او ویش مسلمانان په ډیره مینه انتظار باسي. دا میاشت د ګناهونو د بخښلو، د جنت ګټلو او د جهنم له عذابونو څخه د نجات موسم دی. خو د هغه چا لپاره چې زړه یې روغ او اندامونه په شرعي موازینو برابر وي، خو د همدغې مبارکې میاشتې ورځې په خوب کولو او شپه په قطعه‌بازۍ، تلویزیوني فلمونو، ډرامو او بېځایه محفلونو تېرې کړي، نو بېشکه چې ډېر لوی تاواني او د روژې نیولو له اجر او ثوابونو څخه بې برخې شو. دا د ګوتو په شمېر یو څو شپې ورځې دي، نو راځئ چې له دې اخروي تجارتي موسم سره په هغه شکل تعامل وکړو لکه د دنیا د تجارت له موسمونو سره چې یې کوو. که رښتیا مو په دې یقین وي چې یوه ورځ له دې فاني نړۍ څخه تلونکي یو او هلته موږ یوازې د نیکو اعمالو سرمایې ته اړتیا لرو. له ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: د هغه چا پوزه دې پر خاورو سپیره سي چې زه یې په مخ کې یاد کړل سم او پر ما درود ونه وایي، او د هغه چا دې پوزه پر خاورو سپیره سي چې د روژې میاشت پرې راشي او بیرته ولاړه سي مخکې له دې چې د ده ګناهونه پکښې وبخښل سي، او د هغه چا پوزه دې په خاورو سپیره سي چې په ژوند کې مور او پلار سپینږیري شي او دی جنت ته پرې داخل نشي، یعنی خدمت یې ونه کړي. درنو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې راځو، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارو. ښه ورځ، ښه روژه مات او ښه پیشلمی ولرئ. والصدق والوفاء قلوبنا حليمة